نه ما خو څه نه دی. بابا جی تاسو مو د وړاندې خبر کړی وه. کومه خبره؟ ماګل لاړه؟ او صاحب لاړه. بابا تا نرګس کوم ځای لیدلې وه؟ نرګس؟ صاحب ستاسو طبیعت بابا ما هلته بوځه، زه هغه یو ځل لیدل غواړم. صاحب اوس خو ستا او د هغې د هر څه باوجود صرف یو ځل په کوم علاقه کې اوسېږي هلته به ورځو. صاحب په 20 کاله ته به در سره لاړ شم، خو صاحب مونږ به هلته چا ته وایو څه؟ ما فیصله کړې ده سهار به هلته ورځو. ډېره ښه ده صاحب. نرګس د پیسې برکت ختم شوی دی، د روپۍ د لوټ له دمړۍ جوړ شوی دی. عالم جانه انسان لپاره هر شکر ویستل پکار دی. دا دومره سوړ اسویلی هم په څه وکړو؟ ستا په نصیب. زما په نصیب؟ او نرګس ستا د لاسو نه به لکونه روپۍ وتلي، خو زما په کور کې هر ماښام یو څو چوڼې نوټونه. داسې مه وایه عالم جانه، د انسان سکون په پیسو نه دی. زما په کور کې هر څه ډېر و، خو د زړه سکون نه و. زه ستا په دې ورکوټي غوندې کور کې ډېره خوشحاله یم. نرګس تا ته زوړ ژوند زوړ کور یادېږي؟ ما هر څه هېر کړي دي. خلک وایي دویم خاوند د زنګانه ټوکی دی، خو زه وایم ته زما دپاره هغه څادر یې چې زما ستر دې راوستی دی. نرګس دا هغه ژوند مه یادوه راته هغه ژوند کوم چې ما لکه د زهرو د ګوټ تېر کړی دی. تا ما له داسې خواږه راکړي دي چې زما په تا نه ستا په ما ډېر لوی احسان دی، ډېر لوی. Sorry, Rehan. Very sorry. تنن بیا خفای. ریحانه ته د هغه لوی ذات نه دومره نا امیده ولې؟ زما په ژوند کې اولاد یو لویه خلا ده، خو د هغې ذمهوار زه پخپله یم. زما په وجه اول د نرګس ژوند تباه شو او اوس د ماګل. شاکره زه خپل ضمیر څنګه مطمئن کړم؟ ته جذباتي کېږه مه. کښېنه، دلته کښېنه. ګور ریحانه، د هر مرض علاج شته، خو زه د خپلې بیمارۍ انکشاف څنګه وکړم؟ بابي او ډاکټره ده، ستا څه خیال دی چې هغه نه پوهېږي؟ ګوره ستا علاج ممکن دی، ناممکنه نه دی. زما د ژوند یو لوی راز ستا سره دی. شاکره زه یو داسې ونه یم چې
چې سورې لري خو میوه نه. دا به خیر کی. زه په تا باندې یو پیاله چای څښم. یو منټ. ها؟ السلام علیکم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. مې نه پېژندې ځوانه. صاحب ستاسو احسان زمانه نه هېرېږي. 2 کاله وړاندې چې زما زوی په اکسیډنټ کې زخمی شو نو تاسو هسپتال ته بوتلی او تاسو د هغه علاج هم کړی و. او را یاد شو. خو دې کې د احسان څه خبره ده. ستا ماشوم ما نه زخمي شوی و. هغه هسپتال ته بوتلل او د هغه علاج کول زما فرض جوړېدل. الله مې عزت وکړه صاحب. صاحب دلته څه کوئ؟ دې پورې کلي کې مې لږ کار دی. هلته ورځم. ښه نو راځئ که نه صاحب. راځئ راځئ. راځئ صاحب راځئ.